دا مومن صاحب ډي اس پي په خیبر پښتونخوا کې سره د خپلو ملګرو دا 2 ورځې کېږي دا اقرب هم شهید شو. پښتنو ورونو لرو برو ستړي شو نور په دا میډیا کې مولا په نصیحت په خبرو یعنې داسې به کومه خبره نه پاتې چې موږ تاسو ته په دې میډیا باندې نه ده کړې. د شهادت کلمه ده یو پاکه کلمه ده، خو زه اول دا پوښتنه کوم چې دا شهادت یوازې د پښتنو ته راغلی، دا جهاد یوازې د پښتنو ته راغلی، او زه بیا په داسې شهادت نه څه کوم چې زما مور پکې خوارئ، زما ښځه پکې خیرات مارئ، زما بچي پکې خیرات ماري، بیا د بې ما پې د یو وخت ډوډۍ دره کې نه لګي او زه په دې باندې خوشحاله یم چې زه بس شهید شوم. وایي په لر او بر افغانان پښتانه تقریبا 80 میلیونه دي، 80 میلیونه وزي او میږي دي. تپا خبره ته کوم، ولکن وایي موږ د دنیا غیرتمند خلک یو، که لر او که بر که افغانان پښتانه سره کینی په دا وجرو کې که نه زموږ نه وایي غیرتي خلک نشته، ولکن زموږ نه بې غیرته خلک په دنیا کې وي، ځکه چې د دنیا بل قوم سره داسې حمل وشي ولکن همداسې پاتې شي. 50 کاله کېږي وجل کېږو، ښځې هم بېعزته کېږي، ماشومان هم بېعزته کېږي، ځوانان هم بېعزته کېږي، سپین ږیري هم بېعزته کېږي، او موږ دې ته خوشحاله چې موږ غیرتي خلک یو. د څه شي غیرت؟ دغه وړو ته چې اوس په دا خیبر پښتونخوا کې خلک ولاړ دي او خویندې میندې بېعزته کېږي، دا غیرت؟ یا په چمن په باډر یې درته خویندې میندې بېعزته کوي، دا غیرت؟ یا په تورخم کې دله خویندې میندې بېعزته کوي، دا غیرت؟ دا غیرت دی تا خدای؟ دې ته تاسې غیرت وایي؟ موږ غیرتیان یو. غیرتیان بنګالیان چې د دې پاکستان دهشتګرد ریاست نه څنګه ځان خلاص کو، هلته هم دې دا کارونه کول په بنګلادیش کې، مګر دومره بنګالیان راوچت چې موږ تاسې له څه ښکاري نه، موږ تاسې له د خدای مخلوق نه ښکاري، راوچت شه مهربانه ته زه ورکېږه پنجابیه پلتونونه یې ویسه پرتګونه یې ویسه هلته پلتونونه اوس هم په بنګال کې پراته دي، مګر 50 کاله کېږي چې جنګ روان دی وروره. کله په افغانستان کې جنګ وي چې هلته بس شي، دلته وروره د خیبر پښتونخوا ته جنګ راوړي، دلته وروره بېعزته خویندې میندې بېعزته کوي. و د جنت لاره چې ده د افغانستان نه نوره بنده شوې، هلته نه جهاد شته دی نه شهادت شته دی، هلته د مهربانه هغه موټروی چې وه چې جنت ته بلان خلک ورتلو هغه لاره بنده شه، اوس یې دله په خیبر پښتونخوا کې شروع کړي. دغه یو 2-3 میاشتې کېږي 100 پولیس والا 1.5 پولیس والا یې دله شهیدان کړو. نو کله به موږ راوچتي او کله به دا غیرت کوو؟ دومره څوک په لر او بره پښتنو افغانانو کې نشته دی چې پښتنو راوچت شئ، راځئ چې په جلسو او جلوسونو لانګ مارچ او ورکوټ یې مارچ او درنې ته خو ټول تیار هستئ، خو دغې ته راوځئ چې راځئ دې اټک پل ته ځو، دغې مردارۍ نه ځان خلاصو د دې پاکستان نه، د دغه پنجاب نه راځئ چې دا هم خلاص کړو. 50 کاله موږ جهاد وکړو، موږ 50 کاله جهاد چې دا وکړو که نه، موږ داسې وکړو چې موږ صرف د کوی نه اوبه راویستي، په کوی کې بیا د بي ما پیسپې مګه پرته ده هغه نه راوباسو، بس صرف مې اوبه ترې راوباسو چې تر څو پورې دا پنجابي، تر څو پورې دا پاکستان په نوم باندې دا هېواد وي. که تا زما نه په لر او بر کې خیر ولیدو پښتنو د زما په قبر متیازې وکئ، هغه دې مني نه، هغه دې په پاکستان کې نه مني، هغه تا ته وایي ته څوک یې؟ بیخي پښتون ته د سړیتوب په نظر نه ګوري، افغانانو ته پښتنو د سړیتوب په نظر ته نه ګوري، خویندې میندې ته ذلیله کوي، ځوانان ذلیله کوي، هره لوبه روانه ده مهربانه، او دا ورپورې کلک نښه دی وروره زما ښه د پښتون د پنجاب پورې چې موږ پاکستانیان یو جي. خوله دې ماته شه په دا بجلیګر مولانا صاحب د مرد ورځې پورې پاکستان نه منلو. ولې نه منلو؟ چې هغې ته معلومات وړی دله شین شو په دې میډیا باندې چغې دله ویل چې دا پاکستان موږ نه منو، دا پاکستان نشته. زما ښکلی پښتون اوس هم نښه دی، او زه یاران په دغه پوج کې پښتنو ته یم، پښتنو په پوج کې د پاکستان په پوج کې غیرت په څه شي کوئ؟ بر یې هم دله ښه بېعزته کړه، لر یې هم دله ښه بېعزته کړه، بره خویندې میندې هم درته ښه بېعزته کړي، لرې خویندې میندې هم درته ښه بېعزته کړي، ځوانان یې درته ذلیله کړه، مسافر یې دله کړه، ته د پاکستان په پوج کې ځان یې سیا مهربانه د پنجاب ټیکهدار جوړ کړه. غیرت کله کې؟ غیرت په دا پښتنو ته کله کې؟ به دا خویندې میندو دا اوس چې په دې پښتون په ښکته مقبوضه افغانستان کې بیخي دې ته پاکستان وایه، بیخي دې ته خیبر پښتونخوا مې وه، مقبوضه افغانستان دا د افغانانو پښتنو خاوره ده، د پښتونه دا ستا د پلار نیکه خاوره ده، 15 کاله کېږي د پنجاب یې نه قبضه کړې ده، ته په دې خوشحاله چې د پاکستان په یو شان هدي کارډ په پاسپورټ باندې خوشحاله کړې، او ټول ذلیل او تباه او برباد یو. نو کله به دغه خویندو میندو باندې غیرت کوو چې دا نن په پښتونخوا کې راوچتېږي د یو بوجۍ وړو دپاره عزت لیلامېږي، او ته که دا خبره کوم ته مانوې نه افغانستان جوړ که او دا جوړ که، افغانستان به هله جوړېږي چې د پاکستان د پنجاب په نوم باندې دا ریاست د منځه لاړ شي، یا لوی افغانستان چې دا د پښتنو لره بر خاوره یو ځان د پښتونستان شي، ولکن د دې نه بل رقم یې راته جوړ کړي.
تا ستا لیډران وژني تا وژني دومره څوک نشته چې راوچت شي قسم په خدای دی چې تاسې 10 لکه پښتانه راووته یې 10 لکه پښتانه او دا ټک پول هم بند کړو دا ټک پول او ورته وایي چې د پنجاب تور خامارانو چې زمونږ پلار نیکه موږ ته وصیت کړی چې دا پنجابیان ډېر بې غیرته خلک زمونږ ټول پنجابیان نه خو همدغه جرنیلان او کرنیلانو د پاکستان ادارې دا ډېر بې غیرته خلک زمونږ به په حجرو کې دا خبره کړو وځئ د دې پښتنو خاورې نه وځئ را شروع پې وکړئ مهربانه په دې چوڼۍ او په دې پوستو په دې ځینوال ورنوځئ پټونونه دې پرتوګونه ترې راوباسئ تاسې غیرت د څه شي غیرت د څه شي غیرت پښتانه ډېر غیرتیان دي 15,000 کاله تاریخ لري موږ وروس مات کړی امریکا هم ماته کړې ده نور روسیه مهربانه برطانیه هم ماته کړې ده خو د دغه پنجاب جوابه نه لر پښتانه دي او نه بر پښتانه دي نه ولاکې په لر کې دومره غیرت چا کې شته او نه ولاکې په بر کې دومره دغه د جنګ میدان یې راته یا پښتونخوا ده یا افغانستان اوس افغانستان کې امن دی افغانستان کې امن دی تاسې اوس وګورئ ولږه به مې فکر به مې مګر خلک په عزت کې دي که نه دي لکه د جنګ میدان یې را بدل کو ستا پښتونخوا ته راوړه په دې ویډیوګانو په دې لایفونو کې مې درته ویلي چې وژنې به دیم خویندې میندې به دیم بېعزته کوي او سې مهربانه ذلیله کوي به دیم او دنیا ته به دې معرفي کوي چې دا یو دهشتګرد قوم دی په دغه پاکستاني وانې ځان مه خلاصوه په پاکستاني کې والله چې ته تر څو پورې د پاکستان نه ځان خلاص نه کړي تر قیامته پورې به ته دغه شان دې په سعودي کې ذلیلی دغه شان دی په دوبۍ کې ذلیلی دغه شان دی په لاهور کې ذلیلی دغه شان دی په کراچۍ کې ذلیل او تباه او بربادي نو ستړي والله روجړم درکړئ پرون زه د پښتونخوا یو ورور سره غږېدم په سعودي کې د واټساپ د لارې ډېر ښه سړی دی ما ته ویل ډمې درکړې ورور ژوند زندګي راله دغه نه راکړې خوند نه راکوي ما ورته ویل قسم په خدای چې ما ته خپله خوند نه راکوي زما په انګلنډ کې د څه شي کمی دی موټر لرم کور لرم کار لرم ژوند زندګي لرم 2 وخته ډوډۍ راته اسانه رسېږي څه په ما باندې قسم درته خورم ما ورته چې زما ماشوم بچی دی ماشوم بچی هغه په خدای چې پیسې جمع کړې ما ته یې راکړې وطن ته یې ولېږئ غریب دپاره هغه ماشومانو سره زموږ فکر دی چې وطن کې غریبي ده فقر دی او دغه دی خو دا په دې نه خلاصېږي چې زه د دې ځای نه 2 روپۍ ولېږم 3 روپۍ ولېږم هلته ژوند زندګي دا خلک به اخر څه کوي دا پښتانه به اخر څه کوي 8 میلیونه وزې سئ میږې سئ لرو برو پښتنو افغانانو چې د یو پنجاب نه ځان نشي خلاصولی دا داسې نه ده چې زه نن د پښتونخوا په دې حالت باندې خوشحاله یم سبا دا حالت په ما په پورته وطن کې بیا راولي داسې پاکستان ناست دی داسې پنجاب داسې د اوسني نظام ته ناست دی د افغانستان چې سره هلته درس پیدا کړي او سیا مهربانه دغه نظام چپه کړي او هلته زموږ خویندې میندې بیا بېعزته کړي په دنیا باندې خرڅ کړي والله چې یو ورځې قسم دی که په دغه حکومت سر په وکړي موږ خو دلته اوس نوم هم نشو اخیستی که دغه پړګۍ والا نوم هماغسې په فیسبوکونه هم بندېږي په ملایقو باندې زما درې غټ پیجونه د منځه لاړه د هغه لږ صفت مې وکړو چې هغه خبرې وکړي دلته ورسې مې راایست زما فیسبوک د 2,25,000 فالوورو په دغه فیسبوک هغه ایسته زما د منځه لاړو بل فیسبوک مې 3 فیسبوک مې والا چې لاړو چې نوم مې والې ده اوس یې مهربانه فیسبوک او دغه د منځه وړي